پرچار کوي چې جماعات د صوفیو د اهل سنت والجماعه نه دي او دا د دوی به تحقیقی دا ډېر کرتی دوی د تعصب نه کار اخلي د یو جماعت جمله عقاید مطالعه نه کی او غلطی فتوی صادری لکه تعصب د احناف سره غیر مقلدینو کړی دی چې احناف او خاصتا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوی مرجئی ګڼل دي الایمان یزید و ینقص په مسله باندې ما د مرجئه او د احناف من کې فرق وکړ چې هغه قول بلا عمل قائل دي خو هغه عمل مقوی الایمان نه ګڼي او احناف عمل مقوی الایمان غنی نو دا لوی فرق دی په منځ د مرجئه او د احنافو کې نو احناف ته مرجئه ویل تعصب محض دی دغه شان یو خطرناک فرقه چې په نوم د باطنیه باندې یادېده مخکې تیره شوې ده ګمراه فرقه دا غوی ډېرې غلطي عقیدې وي چې من جمله د هغې نه عقیده د حلول وه خو د عقیده د حلول د ذات د باری تعالی په نفوسو د عبادو کې دا دوی غیر اختیاري قول نه و کړی په مرتبه د سکر مقام کې بلکې قصدن او عمدن یې کړي دغه فرقه باطنیه د شیګانو نه وي هغوی دا وایي چې خدای تعالی الہ چې کوم دی دا په نفوسو کامله او ذواتو د هغې کې حلول کوي نو دغه د حلول بعض الفاظ د وحدت الوجود د صوفیو نه هم صادر دی خو صوفیا عقیده د حلول نه ده ساتلی د وحدت الوجود چې کم قول هغې کړی دی د باری تعالی په محبت کې فنا ته تللی دی او داسې حال پې تواری شوی دی چې هغې د خالق د نور نه سیوا هیڅ نه لیدل نو دغه وخت کې هغوی نه غیر اختیاري د ان الله آواز یا هو الله آواز وتلی دی یا د ابن عربی نه یا د منصور حلاج نه ورای د صوفی کرامو د دې باره کې دادا چې تقلید د منصور او د صاحبانو د وحدت الوجود حرام دی بل څوک دا نشي ویلی لیکن هغې په دې قول کې معذور ګڼي چې دا الفاظ تینا په مرتبه د سکر کې وتی داسې و چې صاحبان د وحدت الوجود د صوفیونه هغې وجود حقیقي غیر الله لره نه مني د لا اله الا الله ورد کړی ډېر زیات په دې کې تصور د معنا د لا موجود الا الله کړی لا موجود الا الله لا موجود الا الله په دې سری حتی کې د ورځې 1,00,000 کرت ته د پاسه دا ورد کوي دوی دې ته پکې ورسېږي یو وخت کې فنا ته چې دا څومره اشیا خارج کې موجود دي په لا موجوده کې دا ټول نفي دې ته وجود نفي چې دا نشته حقیقي وجود د ذات الله تعالی نو ګورې صاحبان د وحدت الوجود د حلول خو قائل نشو کنه هغې خو داسې نه وایي چې خالق په ذات د انسان کړي کنه حلول یې کړی دی صاحبان د وحدت الوجود خالق لرا وجودی حقیقی ثابت او دا نور اشیاء چې دي ته وجودی ذلی ثابت دا ذلال د باری تعالی دا خلق د صفاتو ګرځول او د لا اله الا الله د لا موجود الا الله په تفسیر سره دوی د مخلوق نه داسې حد ته ورسېدل چې څه نه ښکارېدل دوی فنا ته لاړ دا قول یو نو دا قول غیر اختیاري دوی نه وته دي خپله معذور دي خو تقلید حرام دی صوفیم په دې قول کوي علما هم په دې قول هر چې باطنیه پر رواغی قائلین د حلول د ذات د باری تعالی او په نفوسو د عبادو د اشیاء ناغه خو سچه بت پرستو کنه هغې خو
یو بت کم د خدای تعالی د ذات د حلول قائلو لکه دا عقیده د مشرکین محض وه او دارنګي رجل صالح کې و په نفس کامله و په نفوسو د عبادو کې هم د باری تعالی د حلول عقیده و نو دا باطنیه و غلطه فرقه تېره شوې ده د عدم تحقیق نه په اقوالو د باطنیو کې ډیرو خلکو تعصب وکړه او اقوال د صوفیه په اقوال د باطنیو باندې قیاس باطنیه خو گمراه دي نو دوی وی چې صوفیه هم گمراه دي نو دا مسله مونږ زری بحث کا چې دا ډیر زیات تعصب شوی دی د صوفیه سره او زمونږ د حنفی علماو نم د ګلی په شکل دا وایو چې دا کم حنفیان دی اهل سنت دی دا مدرسین علما او د تصوف نه لري پاتې شوي په حلقه د بیعت د یو شیخ کې نه دی راګیر هغوی به صوفیه ګمراه نه ګڼي ګمراه کونې نه ګڼي علاقل دومره یو نظر ورته ساتي چې دا شیخان محض په درجه د استحباب کې لګیا دي دوی صاحبان د علم خاص نه ګڼي علم باطن ته علم نه وایي او یوازې علم ظاهر علم ګڼي او خپل علما د ظاهر چې لا حصه لهم من علم الباطن ځانونه وارثان د محمد عربي ګرځي او پیرانو ته وارثان د نبی علیہ السلام نظر نه ساتي نو موږ دا مسله زری بحث کړه چې یو تعصب د غیر مقلدینو منکرینو چې دا ادوال مدل ګڼلی من الباطنیه ګڼلی دغه فرق شي چې صوفیه او باطنیو کې فرق دی باطنیه گمراه فرقه دا صوفیه چې کم دی اهل د تحقیق دی اهل د معرفت دی اهل د سر دی اهل د علم باطن او د علم الطریقت دی او صاحبان د حقیقت دی او دویم هغه علما چې هغوی د تصوف نه لرې پاتې شوي اگر که په عقیده او په عمل جوړ دی یا هغه طالبان چې د هغوی د اقوالو نه زیر اثر دی هغوی ته دا واضحه کو چې دغه علم یو نه دی چې دا کم خلکو کې معروفه ده چې